د نړیوال ټلویزیون خوږو لیدونکو، دا به مو اورېدلی وي چې د مالونو او تیلو سمګلینګ او قاچاق کیږي، خو د میږیانو د قاچاق په هکله رپورټ مونږ ته هم نوی دی، نو راځئ چې در سره یې شریک کړو. د میږیانو قاچاق د افریقې نه کیږي، دا ځکه خو د کینیا هیواد د پلازمینې نایروبي پر هوایي ډګر باندې د بلجیم هیواد هغه 2 هستوګن او ورسره مل یو ویټنامي او یو کینیایي ځوان ونیول، کله چې دوی غوښتل چې د کینیا له هیواده 15,000 میږیان په پټه اروپا ته قاچاق او سمګل کړي. دا کسان ونیول شول او خپل جرم یې ومانه. دوی 15,000 میږیان په 2250 وړو پلاستیکي کڅوړو او پلاستیکي سرنجونو کې د پنبې سره یوځای په 2 کارټونونو کې پټ کړي وو، خو خبرې چې دا د میږیانو مهلکي وي او بیا یې تر $1 ملیون رسېدله. دا میږیان ځان له ډېر ښه او پیچلي کورونه جوړوي او په اروپا کې ډېر خلک دا کورونه خوښوي. همدارنګه نوموړي میږیان په چین او یو شمېر نورو آسیایي هیوادونو کې هم په دودیزو درملو کې د کارولو د عمله په جګه بیا پلورل کیږي. له بلې خوا له کینیا نه د باندې هیوادونو ته د وحشي حیواناتو او خزندو پر وړلو باندې بندیزونه لګول شوي دي، او دا بندیزونه ډېر سخت بندیزونه دي، ځکه چې د داسې ژوو او خزندو نشتوالی پر چاپیریال باندې ډېره ناوړه اغیزه پرې باسي. له بلې خوا ساینس پوهانو هم د میږیانو د ډېرېدونکي قاچاق په هکله اندېښنې څرګندې کړې دي، او هغوی په دې باور دي چې په پټه د میږیانو ویستل به د ژوند په تنوع او ډوله ډولۍ باندې هم بدې اغیزې پرې باسي. همدارنګه زمونږ د نړیوال چینل یو ډېر تکړه کارکونکي ښاغلی خوشحال رحماني صیب هم وایي چې زما په کوچني والي کې یادېږي چې په کندهار کې به ځینو خلکو د ژمي پیتاوي ته لوی میږیان جنګول او له دې نه به یې خوند اخیستلو، خو نه یم خبر چې دا ناوړه دود چې د میږیانو له جنګه به پکې خوند اخیستل کې د اوس هم شته او که له منځه تللی دی. نو خوږو لیدونکو اورېدونکو، که دا لنډ رپورټ مو د ای په غږ کې چې زما غږ دې خوښ شوی وي، نو ځئ چې پښتو ژبه ژر تر ژره د نړۍ د نورو ژبو سیاله کو او د یا مصنوعي ځیرکتیا ډګر ته یې ننباسو. او ستاسو برخه په دې لړ کې د نړیوال ټلویزیون چلونکو ته ډېره درنه ده، خو ایله یو څو ثانیې درنه غواړو، نو بس همدا اوس مو لایک او خوښ کړئ او د سبسکرایب تڼۍ راکاږئ او سبسکرایب مو کړئ. منن او کور ودان.